د میدان وردګ ولایت د چک ولسوالۍ په روغتون کې د لومړي ځل لپاره د پښې مصنوعي ګردي او هډوکي پیوند عملیات په بریالیتوب سره ترسره شو. د یاد روغتون ډاکټران وایي په لرې پرتو سیمو کې د دا ډول عملیات ترسره کېدل لویه لاسته راوړنه ده او زیاتوي چې که زمینه ورته برابره شي لا پرمختللي عملیاتونه ترسره کولی شي. دا عملیاتونه معمولا په اول وختو کې خو ډېر محدود و چې حتی د افغانستان په سطحه باندې پروفیسور صاحب مساوردک الله دې وبخښي هغې کول. بیا وروسته دغه نه وزیر اکبر خان شفاخانه کې معمول و، موږ هلته د عملیاتونه زیات کول. خو د ولایتو شفاخانو کې هم تقریبا تر اوسه پورې زیات رایج نه دي، نه کېږي. او دلته ولسوالیو شفاخانو کې تر اوسه په کومه شفاخانه کې نه دی اجرا شوی. نو دا لومړی مریض و چې دلته موږ دغه عملیات ورته اجرا کړو او انشاءالله ډېر موفق و عملیات یې. او موږ سبا ته دغه مریض موبیلایز کوو، یعنی متحرک کوو. د ناروغ کورنۍ د چک ولسوالۍ اوسیدونکي او ناروغان د عامې روغتیا ریاست او ډاکټرانو څخه زیات خوښ دي چې په خپله سیمه کې ورته په لوړه کچه خدمات ترسره کوي او غوښتنه کوي چې لرې پرتو سیمو ته د درمل او طبي سامان الاتو په برخه کې لا زیاته پاملرنه وکړي. د شکر دی الحمدلله د خوشحالۍ ځای دی چې موږ په خپله ولسوالۍ کې په خپله منطقه کې داسې امکانات لرو، دغسې یوه شفاخانه لرو چې هغه خپل مشکل د موږ دلته حل کېږي. ضرورت نه پیدا کېږي چې موږ د کابل ته ولاړ شو یا د هېواد بهر ولاړ شو تداوۍ لپاره. نو خوشحاله په دې باندې چې په ولسوالۍ کې د موږ د شفاخانې ته داسې زمینه برابره شوې ده چې د موږ داسې پیشرفته عملیاتونه کېږي. نو خدای دې وکړي چې نورم په دې رقم باندې عملیاتونه ترسره شي او موږ ته دا زمینه برابره شي په دې ولسوالۍ کې چې د موږ د ولسوالۍ اقتصاد ډېر ضعیفه دی. د ویلو ده چې څه موده وړاندې هم په میدان وردګ ولایت کې د ساین نیلسټ د هډوکو پیوند پروژې هم په فعالیت پیل کړی دی.